بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمنو مؤمنانو ورونو د عقیدوي مسلسلو درسونو په دې سلسله کې رسیږو دې ته چې هغه رب چې زموږ او ستاسو خالق او مالک دی هغه لایق د عبادت دی. والرب هو المعبود او رب العالمین یوازې د دې لایق دی چې د هغه عبادت وکړی شي نه د بل چا. والدلیل قوله تعالی، او دلیل په دې مدعا باندې چې الله رب دی معبود برحق دی دا وینا د رب العالمین ده چې الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. مخلوق عبادت د هغه خپل رب وکړي چې تاسو پیدا کړی ستی. والذین من قبلکم، او د تاسو نه تیر امتونه هم الله پیدا کړي لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو پرهیزګاره جوړ شئ. الذي الله غزاد دے جعل لكم الارض فراشا، چې ځمکه ستاسو دپاره اواره قابل استعمال ګرځولې. والسماء بناء، او اسماني لکه د بام او چت و چت جوړ کړي. وانزل من السماء ماء، او الله غزاد دے چې د پاسه نه اوبه د بارانه راورولی دي. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الله را پیدا کوي د باراني اوبو په ذریعه باندې ستاسو دپاره د میوونه رزقونه او خوراکه ستاسو د پیدې دپاره. چې کله الله عز وجل په ټولو کائناتو حاکم دی، د الله په قبضه ده او د الله په واکمني ده. فلا تجعلوا لله اندادا، د دغه رب العالمین سره شریکان مه ثابتوئ. وانتم تعلمون، او تاسې په دې حقایقو باندې پوهه استئ چې د الله شریک نشته، ځکه دا د ربوبیت کارونه چې د کوم ذات د خوا ترسره کیږي هغه یوازې لایق د عبادت دی نه نور. امام ابن کثیر رحمه الله فرمای الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده، هغه چې د کائناتو خالق دی دا ټول کائنات هغه پیدا کړي دي، همدغه یو رب العالمین د عبادت وړ دی چې انسانان کائنات د یو الله عبادتو کی نه د بل چا ورسره. او هغه عبادتونه چې قولی فعلی ترکی اغا بدنی عبادات دی، قلبی عبادات دی، په دې ټولو باندې الله امر کړی دی. وانواع العبادة التي امر الله بها، او انواع و اقسام د هغه عبادت چې الله په امر کړی دی هغه اسلام دی، ایمان دی، احسان دی. او له همدې جملې څخه الله رب بلل د الله نه یره کول دا د عبادت اقسام دي. د الله نه امید ساتل د خیر، او په الله توکل او بروسه کول، ځان سپاردل الله ته. والرغبة والرهبة، او د الله سره مینه ساتل او د الله نه یره. والخشوع، او الله ته عاجزي. والخشیه او یره. والانابه، او الله ته رجوع. والاستعانه، او مرسته غوښتل. والاستعاذه، او پناه غوښتل په الله سره د شیاطینونه. والاستغاثه، او فریادونه کول، دا ټول د عبادات اقسام دي. والذبح والنذر، همدارنګي علالک د الله د پاره او نذرانی وغیر ذلك من انواع العبادات التي امر الله بها. د دین ما سوا نور د عبادات ټول هغه اقسام دي چې الله په امر کړی دی. كلها لله تعالی، چې دا به ټول بنده مسلمان سره کوي واځي د یو الله د پاره. په دې باندې دلیل د الله عز وجل دا قول دی چې الله فرمایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. پس جمعتونه یقینا دي د الله، او د الله په مساجدو کې د الله سره ما سوا د الله نه بل څوک مرابلئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.